د اونۍ ګردۍ میز. د میلمه راډیو اونیزه سیاسي معلوماتي او ټولنیزه خپرونه. د اونۍ ګردۍ میز. د میلمه راډیو د ګردې میز د خپرونې ډېرو درنو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ او خوشحاله به یاست. دا شیبه به تاسو له میلمه راډیو څخه د ګردې میز خپرونه اورئ. قدرمنو اورېدونکو بیا هم خوشحال یم ستاسو درنو اورېدونکو درنه چوپړ ته راوړاندې سوی یم. هیله ده چې په دې خپرونه کې به مو تر پایه موږ او زموږ د موضوع او د دې ترڅنګ زموږ د میلمنو خبرې واورئ او د خپرونې دغه اورېدنه به ستاسو لپاره معلومات او د معلوماتو ترڅنګ ځینې هغه پوښتنې چې ستاسو په ذهن کې ناځوابه پاته وي هغوی ته به هم حل لارې ولټوئ. زموږ د دې اونۍ د ګردې میز د خپرونې موضوع طبیعي آفتونو ته ځانګړې سوې ده چې په دې اړه به موږ له خپلو درنو میلمنو سره د طبیعي آفتونو په بېلابېلو اړخونو باندې خبرې وکړو تر څو تاسو هم واورئ چې طبیعي آفتونه کوم آفتونه دي او د دې لپاره مخکې چمتووالی وروسته چمتووالی په سیمه او زراعت او کرنیزو ځمکو او نورو برخو یې اغیزې او تاثیرات څه دي. نو په خپرونه کې له موږ سره محترم استاد محمد بشیر خاکسار صاحب چې پکتیکا کې د روان ښوونیز مرکز مسؤل او مؤسس ده دوی را سره دي او پخوا کې سید آغا ځلاند صاحب چې پکتیکا کې ځوان فعال ده او اخوا سیف الرحمن ساجد صاحب هم له موږ سره خپرونه کې ده او موږ سره به په دې خپرونه کې په اړوندو موضوعاتو باندې خبرې وکړي موږ سره ملتیا وکړي خپرونه واورئ. محترم خاکسار صاحب خپرونې ته ښه راغلی ستړي مه شئ. ډېره مننه اباد اوسئ. مننه کوو چې خپرونې ته مې راوغوښتلو او مننه کوو چې تاسو ټولنې ته داسې مفید خپرونې وړاندې کوئ. خوشحاله اوسئ. نو ځلاند صاحب تاسو هم ښه راغلی. مننه خیر یې کورماباد چې موږ ته هم بلنه راکړه دې خپرونې ته راغلی. بالکل. نو موږ ساجد صاحب تاسو هم ښه راغلی ستړي مه شئ. مننه خیر ستاسو ستړي مه شئ. مننه چې موږ مو راوغوښتلو او وخت مو راکړ. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. استاد محترم تاسو نه خپرونه پیلوو د طبیعي آفتونو په اړه باندې کوم ډول طبیعي آفتونو په اړه معلومات لرئ که یې په اړه لیک معلومات راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعي آفتونه هغه څه دي چې ناڅاپي پیښیږي هغه د انسان له واک او له اختیار نه لرې مسایل دي او یو ناڅاپه پیښېدونکي پیښې لکه سیلابونه زلزلې او داسې نور آفتونه دي چې په مختلفو حالاتو کې په مختلفو سیمو کې د دنیا په ګوټ ګوټ کې وخت ناوخته پیښیږي او خلکو ته د سیمې اوسېدونکو ته زیانمن تمامیږي. د سیلابونو په موضوع کې خبره وکړو. وخت ناوخته په ځینو سیمو باندې سیلابونه راوځي. کله کله زموږ ستاسو کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي د استوګنې کورونه زیانمن کړي یا په اصطلاح باندې نور تاوانونه واړوي. ستاسو فکر باندې ولې دغه سیلابونه دومره زیات تاوانونه اړوي او دا هم دا لړۍ روانه ده د دې لپاره د مخنیوي حل لارې چارې څه دي او علت یې څه کېدلی شي؟ عمده علت د سیلابونو لپاره یا داسې آفتونو لپاره نه چمتووالی. کله چې په یوه سیمه کې د داسې آفتونو لپاره د دولت لخوا او یا هم د خلکو لخوا یو چمتووالی موجود وي نو بیا د زیان مخنیوی کېدای شي. که موږ نور نړۍ ته وګورو په مختلفو ځایونو کې وخت ناوخته سیلاب راځي آفتونه نازلیږي خو زیان یې یا هېڅ او یا هم که یې هم ډېر کم یا بیخي یې نه. دلته یا په ډېری هېوادونو کې چې کله دا زیانمن تمامیږي په ځینو سیمو کې لکه زموږ ستاسې په هېواد کې چې کله کله کېږي نو په یو حالاتو کې طبعا زیان زیات ویني دا خلک ځکه چې د دې لپاره کوم داسې چمتووالی نه نیول سوی. د دې لپاره داسې کوم مثلا سیلاب راځي د سیلاب لپاره چې کوم ساحه ده یا داسې کوم لګټ ده ځینې خلک هغه تنګوي یا داسې ساحه کې کورونه او کروندې جوړوي شي د دې لپاره مطلب داسې کوم
هغه د انګلیسي په اصطلاح کوم پروټیکشن یا محافظت نه نیول شوی، یعنې دې مخه نه نیول شوی. کله وخت چې موږ د دې مخه ونه نیسو، موږ د دې لپاره ترتیب او پلان ونه لرو چې څنګه موږ خپل کروندې وژغورو، څنګه موږ خپل کورونه یا خپل ځان د زیانه وژغورو، نو په دغسې حالاتو کې موږ واقعا ډېر زیانمنېدای سو. استاد چیرته دې داسې لیدلی دي چې سیلابونو ستاسو خپله د سترګو لیدلی حال وي؟ دا ستاسو سیمه کې هم ډېر زیات سیلابونه راځي، دا سبخیل خواوشا، نو ما ملګرو ته کیسه کړه په همدې لاره یوه ورځ روان وو، په بازار کې مو اوبه راتلې، له بازاره مخکې هم راتلې، له بازاره شاته هم راتلې، یعنې هغه د کندهاریانو خبره د ګر سره په اوبو کې روان وو. نو داسې دې هم لیدلی دي چې په اصطلاح ستاسو په خپلو سترګو لیدلی حال وي، خلکو ته یې تاوانونه اړولي وي. بالکل نه یوازې زه بلکې ډېری زموږ د سیمې یا د بلې سیمې اوسېدونکي یا هغه سیمې چې د سیلابونو لاندې دي، هغه د دې بار بار باندې موږ د شاهدان تېر سوي یو چې د خلکو کروندې زیانمنې سوي دي، ځاني یا مالي زیانونه رسېدلي دي. خو دغه هم بیا هم وجه او علت یې همدا کېدای شي لکه څنګه چې موږ وغږېدلو چې دې لپاره نه چمتووالی. حتی په ځینو سیمو کې داسې ایسي د سیلاب لپاره چې کومه لاره وي، مثلا طبعا باران به کېږي، تیز شړکنده باران خامخا کېږي، بیا حتما کله چې باران تیز کېږي نو هلته طبعا سیلاب رامنځته کېږي، اوبه راځي. د هغو لپاره چې کومه لاره وي هغه باید بنده نه کړل شي. ځینې ځایونو کې هغه لارې بندېږي د سیلاب لپاره، یا هغه کومه ساحه چې هغه ساحه تنګېږي د خلکو له طرفه، یا شاخوانځه کې غصب کېږي، یا داسې ځای کرونده ورته کرل کېږي چې هغه لپاره هیڅ په هیڅ شان باندې مطلب کوم دی محافظت کوم سیستم نه ورته کارول شوی. نو دغسې حالاتو کې طبعا داسې د لیدلي هدف دا مو چې په اصطلاح په خپلو سترګو د لیدلي چې یو چا کرونده کرلي، اوبه ورباندې ورغلي، هغه د کروندګر د کال خوارې اوبه وړي که نه، دا ډېره مهمه اصطلاح ده. او یا په اصطلاح باندې د اوسېدنې کورونه خراب کړي، یا بازار خراب کړی، نور داسې مهم دي. بالکل څو ځله م لیدلي دي، څو ځله موږ داسې په یوسف خیل کې م لیدلي دي. مطلب دوه کاله مخکې و داسې سیلابونه راغلل، مطلب ښکته چې کوم دغه سیلاب چې مطلب هلته کروندې وي، ورته د کروندو د محافظت لپاره سیستم نه و، نو کروندې زیانمنې شوې، زیان خلکو ته وراوښتی و. دا موږ لیدلي دي. یا داسې حالاتو کې شوي چې د چا کور، یعنې تېر کال 2 کاله مخکې د موږ په سیمه کې په ولسوالي کې سیلابونه راغلو، نه یوازې کروندې زیانمنې کړې بلکې د دې تر څنګ یې ځینې کورونه زیانمن کړو، کورونه یې ونړول. نو بیا هغه وختو کې داسې یوه اصطلاح کارل کېدله چې مطلب اوس خلک عریضه کوي چې د سیلابونه کورونه را نړوي، نو وایي تر خلکو مخکې دغه سیلابونو عریضه کړې چې موږ لاره نشته، موږ چېرته لاړ شو. نو خبره دا ده چې دا ستونزې موږ لیدلې دي، څو ځله م لیدلې دي، نه یوازې 2 کاله مخکې بلکې مخکې ډېر ځلې موږ شاهدان، بلکې موږ خپله هم یو وخت کې قرباني سوي یو. خوشحاله اوسئ. ستاسو اړخ ته بیا هم استاد راګرځو. ځلاند صاحب، تاسو هم دغه سیلابونه خو په ټولو سیمو کې لګډونه تیر دي، کله کله چاته زیان اړی دي، چا غنم ورشکي جوار وربسي دا خرابوي دي، چا کورونه خرابوي. ځینې خلک بیا په همدغه سیلابو په خوړنو باندې پورې وتلی نه شي، ځینې خلک یې تنګوي، هلته کورونه یا کروندې پکې کري. نو څه فکر کې چې همدغه د خوړنو ساحې که په خپل حالت پاته سي، ګټه به یې څه وي؟ او یا په خپله تاسو چیرته لیدلي دي چې فرضاً همدغه سیلابونو چاته تاوان اړولی وي؟ هو دغسې موږ لیدلي چې ډېر ځله یې تاوان اړولی. په خپله موږ په د کلي په منځ کې یوه لاره ده یا د سیلابو کنده ده، نو په هغه کې اوبه راځي او ورې یې پټې نږدې ورته کرل شوي دي او هغه یې شاړ کړي، ویجاړ کړي دي او کرنیزې ځمکې یې ویجاړې کړي دي. کله چې کوم خلک زیانمن کېږي د طبعي آفتونو یا ناورینونو له امله چې، نو خلک څه کولی شي؟ فرضاً یو د بل مرستې ته ور ودانګي، یو له بل سره همکاري وکړي، یو بل له مشکلاتو بچ کړي، له سیلابونو یا نورو خطرونو چې، یعنې زموږ ستاسو د خلکو ونډه څه ده؟ موږ ستاسو د خلکو ونډه دا ده چې یو له بل سره مرسته وکړي او د سیلاب ځپلو سره، زلزلې ځپلو سره مرسته وکړي، لاسنیوی یې وکړي. او
هغوی ته په خپل وخت رسیدګي وکړي که نه، ځکه دا د ټولو مشترکه خبره ده. په یو کور باندې غم او درد وي، دغه بل کور یا په یو کلي کې ستونزه وي، دا بل کلی باید د هغوی د مرستې لپاره ور ودانګي، ځکه د دوی مرسته د هغو لپاره لوی څه ده، شاید له لوی خطره یې بچ کړي. حکومت هم باید په وخت ځان ورسوي، نو هغه کوم ګمارات شوي خلک یا مسؤلین چې دي هغه هم باید په وخت ځان ورسوي، او د خلک هم باید یو د بل لاسنیوی وکړي او ځان ورکړي. ساجد صاحب محترم، د مخکې دغه ملګرو د سیلابونو په اړه باندې هر خبرې وکړي او دوی وویلې چې باید هغه د سیلاب مخې ډپ نشي. په ځینو سیمو کې دا سیمې چې خړونه تیري په کلي کې او باد او شتمن او غني خلک وي، په اصطلاح باندې هغه خړ غصب سوی نه یا تنګ سوی نه د اوبو مخه پاته، خو ما یو وړو وړو استنادي دیوالونو ته اړتیا لري چې زموږ ستاسو هغه د سیمې تجاران په خپل لګښت جوړولی شي. دغه ډول استنادي دیوالونو جوړېدل څومره مهم دي، او سیلاب ستاسو خوا کې چیرته مو اورېدلی دی چې د خلکو ځمکې کرنیزې ځمکې او دغو ته یې تاوان رسولی؟ بالکل موږ اورېدلی دی، ځکه چې دا استاد محترم وویلي کوم بارانونه چې کېږي دا سیلابونه راځي دا ناڅاپي راځي، نو په دې وخت کې اکثره خلک داسې د سیلابو لارې تنګې کړي یا پټي ورته راوژد کړي، د دوی ځمکې کرنیزې ځمکې دغه ځای پې باندې نیولی، اکثره وخت لارې په کلو کې د سیلابونو یا د کندو کې جوړې سوي، نو په دې خاطر چې کله یو دم دا بارانونه او دا شی وسي بیا زیانونه زیات رسوي، نو د موږ له خلکو چې دا هیله ده، اکثره هغو خلکو چې شتمن او پیسه داره یې د وچې داخله ده چې دوی دا د اوبو ځایونه دغسې سالم وساتي او نور هم کار ورته وکړي چې مثال تنګ نسي او په راتلونکي کې ناڅاپي بارانونو او سیلابونو له وجې خلکو ته زیان نه ورسېږي. ځینې وخت کې د خړونو په غاړه یا په خړونو کې کورونه د استوګنې وي، هلته هغه ماشومان هم په خړونو کې لوبې کوي، یا په اصطلاح هغه ځینې خلک لکه کوچیان دوی راځي په خړونو کې اړوي، ځکه دوی ته ساحه نه معلومېږي دقیقه، بیا بالاخره د سیلاب قرباني کېږي. نو ستاسو فکر باندې د دوی د هوښیارتیا لپاره څه کول پکار دي؟ نو دا یو معلومه خبر ده، کله چې دا یو سیلاب شی راځي هغه یو معلوم وخت هم نه لري، خو هغه وخت کې ډېر راځي کله چې ورښتونه ډېر کېږي، نو دوی ته باید عامه پوهاوی وسي خلکو لخوا، کله چې د دغې متکي خلک بلد دي دغو ځایو سره چې دلته ورښتونه کېږي او سیلاب راځي، دوی باید د سیلاب د راتلو ځای هم داسې سالم وساتي او کار ورته وکړي او بل خلکو ته پوهاوی هم ورکړي چې دغو ځایو چې د ورښتو په ټیم کې تاسې باید لرې اوسئ، ځکه چې دا یو خطرناک ځای ده، سیلاب راځي نو خلک زیانمن کېږي. مننه. استاد، دغه شان ځینې وخت کې په کورونو کې، په ښارونو کې، په مارکیټونو کې، په ځنګلونو کې موږ تاسو غرونه طبیعي ځنګلونو باندې ښایسته دي، ونې بېلابېلې پکې رازرغونې سوي دي، نو هلته کله کله اور لګېدنه رامنځته کېږي، په کور کې رامنځته کېږي، په یو مارکیټ کې رامنځته کېږي. د دې علتونه څه کېدلی شي؟ لکه فرضاً ځینې خلک وایي چې په هلته باید ډبې یا د ګاز ډبې په سم ډول باندې وکارول شي، یا لوس لینونه د برق پرې نه ښودل شي ځکه شاټ کي، دغسې نور مسایل دي. دا خو ډېره عمده مسله ده. نو اورلګېدنه هغه څه ده چې وخت نه وخته له بې احتیاطي نه رامنځته کېږي، دې لپاره باید احتیاطي تدابیر یو مارکیټ کې په یو ودانۍ کې باید دا سیستم موجود وي. مثلا دا له برق نه رامنځته کېږي وخت نه وخت، که د برق لپاره دا سیستم موجود وي، له مارکیټ نه بهر نه برق راځي، هلته دا کوم فیوز یو سیستم ورته موجود وي چې دا شاټي وکوي او هغه برق کټ شي، یا هم مطلب کومه سیمه کې خلک اوسي هغه خلک دغه د ګاز ډبو اړوند یا د نورو مسایلو اړوند پوهه ولري، دوی ته باید معلومات عامه پوهاوی ورکړل شي تر څو د دغسې مسایلو یا د اورلګېدنې د پیښېدو مخنیوی وشي او بیا موږ د دې شیانو قربانیان نه واوسو. اورلګېدنې که احتیاط ونه سي ستاسو فکر څه تاوانونه جوړوي؟ که دې سره احتیاط ونه سي مالي تاوانونه خو بیل دي، مطلب طبعا کله چې مطلب چېرته هم اور لګېدلی ده په میلیونونو تاوانونه مالي تاوان جوړوي، همدارنګه له دې نه ځوانان یا انسانان چې کوم هلته یي ښځې او نارینه هغه ژوند له لاسه پکې ورکولی شي، سوځېدنه رامنځته کېږي، اور لګېدنه ډېر پراخ زیانونه رامنځته کولی شي او دې لپاره باید تدابیر ونیول شي او باید مخنیوی وشي. تدابیر یې لکه څنګه فرضاً؟ مخکې مې یادونه وکوله چې په دې اړوند باید عامه پوهاوی
د ګازربو دوش اړوند همدارنګه د برق سیستم باید فعال واوسي، مطلب تر څو د ورلګېدنې باعث ونه ګرځي. او ترڅنګ باید په هر اپارتمان په هر ځای کې مثلا هغه د اور وژنې ځانګړې ډبې چې کومې دي هغه باید موجود وي تر څو د هغو نه ګټه واخیستل شي، یا اطفایې نمبر و موجود دي، مطلب وخت نه وخت زنګ ورته ووایي که چېرته داسې پیښه رامنځته کېږي. او تر ټولو مهمه برخه څومره چې یو ودانۍ کې کله اور لګېږي نو هغه ودانۍ کې داخل کسان چې کوم دي څومره ژر کېدای شي باید ځان وباسي، ځکه ډېری وخت داسې پېښې شوي دي چې په ودانۍ کې اور لګېدنه رامنځته شوې ده چې د دوږي یا د دود د تنفس په خاطر باندې نو خلکو ژوند له لاسه ورکړی ده. دغه شیان دي چې باید خلک پوه اوسي. او ډېره مهمه خبره مو وکړه، ځکه موږ په هر ولایت کې او بیا خاص پکتیکا کې اطفایه یا هغه د اور وژنې د کنټرول یو خاصه اداره لرو، نو د دوی نمبر باید له هر چا سره وي تر څو پورې دوی د ضرورت او اړتیا په وخت کې دوی ته زنګ وږي، تر څو هغوی هغه خپل ټانکرونه او په اصطلاح هغه وسایل چې د اور مخنیوی کوي دوی به هماغه هم ساحې ته راوړي، ځکه دا ډېر مهم اړخ ده. او بالکل دا شیان ډېر زیات ضرور دي. او څنګه چې نن سبا نړۍ پرمختللې ده او وسایل بیخي زیات دي، سهولتونه زیات دي، په هره ودانۍ کې باید هغه کوم ډبې راځي ځانګړې ډبې راځي، مطلب هغه باید په هر کونج کې موجوده وي. که چېرته سپېښه رامنځته کېږي خلک باید پوه اوسي څنګه له دې نه استفاده وکوي. که اور ونه وژني حد اقل دومره خو کنټرول کړي چې که دلته کوچنیان یي، ماشومان یي، ښځې ځوانان یي، چې هغه خو حد اقل د ودانۍ ځان وباسي. زلزلې د پروردګار عالم له لوري چې یو بل عذاب ده چې په خپل مخلوق باندې نازلوي. کله چې په کومه سیمه کې زلزله کېږي خلک متضرر کېږي، کورونه یې ړنګېږي، تلفات ورته وړي، نو په دې وخت کې څه کول پکار دی؟ ټولنیز مسؤلیت د ټولو ځوانانو، مشرانو، قومونو، خلکو څه ده تر څو د دغو خلکو مرستې ته په وخت ځان ورسوي، ځکه با خلک په مصیبت کې وي، په تکلیف او زحمت کې وي. تر ټولو مهمه مسله دا ده د زلزلې په اړوند چې مخکې له مخکې چې دا پیښه شي باید موږ یو څه تدابیر ولرو. مثلا دغه کورونه دا باید په داسې کیفیت او په داسې سیستم باندې جوړ شي که زلزله تاوان رسوي هم زیات تاوان ونه رسوي. بیا له هغه بعد که چېرته بیا هم داسې پیښه رامنځته کېږي په یوه سیمه کې، داسې زلزله رامنځته کېږي، هلته بدبختانه ځوانان، ماشومان یا څوک ژوند لاس ورکوي، مالي او ځاني تلفات سرته رسېږي، نو په هغې حالاتو کې د شاوخوا سیمو بلکې د هر هېوادوال ایماني، وطني او انساني مسؤلیت ده چې زلزله ځپلو سره ودرېږي، مالي مرستې ورسره وکوي، له دوی سره بیرته دا د دوی د چا په اصطلاح باندې د کوم پناه ځای لري، کوم شیلټر لري، د هغه په رغولو کې ورسره مرسته وکوي، ده ته داسې یو احساس ورکړي چې تاسې یوازې نه یاستئ. دا ډېر زیات اړین ده، مرسته ډېره اړینه ده. لکه په ګیان او برمل کې چېرته زلزله وشوه، یعنې هغه د موږ لپاره یو ډېر جالبه درس و. هلته چې کومه دغه غمیزه رامنځته شوه هلته متاسفانه چې هېوادوالو ته تاوانونه ورسېدل، خو یو ښه خبره هغه وخت دا وه چې موږ چې ولیدل مطلب په هره ولسوالۍ په هر کلي کې خلک راغونډ سو، چا مثلا توسان راټولول، چا نغدي مرستې وې، مختلفو لارو، یعنې چا چې څه په وس کې پوره و هغه مرستې راټولولې، موټرې بالېدلې، هلته ورسېدلې، یعنې ډېره غټه انساني همدردي ورسره وښودله سو. دا ډېره غټه خبره ده او دا د موږ لپاره، د موږ افغانانو لپاره چې موږ داسې یو کار وکړو، یو بل سره ودرېږو، دا ډېره غټه کار ده. یعنې که چېرته هغه همکاري نه وای سوي، هلته چې کوم ولسونه او کوم خلک زلزلې لاندې کړي وای، یعنې دوی ته یو روحي ډاډ حاصل شو چې موږ سره هېوادوالو دا خلک ولاړ دي. که چېرته دا نه وای شاید خلکو به نور ډېر تاوان. استاد ستاسو خوا ته هم راګرځو. ځلان صاحب کله چې په کومه سیمه کې تکلیف لکه مخکې چې استاد ویل له خلکو سره همدردي، کله تاسو پخپله هم د یو ځوان په حیث باندې د یو چا مرستې او درد د کمولو لپاره وردانګلې چېرته تللي یاستئ؟ لکه فرضاً په ګیان کې زلزله وسوه یا هم دلته په کومه سیمه سیلاب راسي، د خلکو همکاري ته اړتیا ولري؟ هو بالکل ډېر ځله موږ ورغلي یو، خو لرې جایو ته نه یو تللي، په خپله دغه علاقه او سیمه کې ورې ورغلي یو. یو ځل موږ په کلي کې اور لګېدلی و، د په اصطلاح د کور د خاوند بوټو اور اخیستی و، وړو ماشومانو اور ورکړی و، نو بیا یې نارې والې او ویلی ما سره څوک نشته دلته دا اور مړ کړي. نو بیا موږ ورغلو هغه اور مړ کړو، نو هغه ته مو ډاډ ورکړو چې موږ دلته سره هر وخت یو
او موږ ته په څنګ کې ولاړ. نو ستاسو فکر باندې کله چې تاسو دا کار ترسره کو خپل ځان ته څومره خپل وجدان ته څومره آرام واستئ او مقابل لوري څه ډول فکر وکړو چې زه الحمدلله دلته اوس لا هم انساني همدردي شته؟ نو موږ یو دا ډاډ احساس کو دا مو اوسې یو مسؤلیت مو ادا کو خپل مسؤلیت مو دا ګڼو او په څنګ کې دغه کور څښتن هم ویل چې موږ سره خلک همکاره دي، کلیوال همکاره دي، وطنوال همکاره دي، نو دوم کومه اندېښنه نه وه. مننه. تاسو ته هم همدغو پوښتنو ته راګرځو که نه. طبیعي خبره د انسان به په ژوند کې حتما د یو چا د درد دوا کولو لپاره د یو چا د مرستې ترسره کولو لپاره، ځکه زموږ ستاسو اسلامي او انساني مسؤلیت هم دا ده چې یو د بل لاسنیوی وکړو، یو په بل سره په سخته ورځ کې ودرېږو، په تکالیف او زحمتونو کې، بیا خاص په دغه طبیعي آفتونو په وختونو کې. تاسو هم کله چا سره په دې مسایلو کې برخه اخیستې؟ بالکل. کله چې موږ خواته د سیلابونه راغلي یا د اوبه راغلي او د خلکو کورونه او شی ویجاړ کړو، نو موږ به په ټول ورتلو، ځکه چې یو خو به د ورش په هغه کې چې ورش په اوسه اوبه به راغلي نو خامخا یو زیان به یې رساوه، نو زیان به یې ورساوه، دوی به دا باغونه د کروندې دا شی خراب کړو، نو د موږ چې به کوم کومک له لاسه کېدو نو خامخا ورته رسېدګي مو کړې ده ورته. نو ډېره مننه کول هو خلکو چین چې مثال دی مرسته ورسره کوي. اکثره وخت موږ په کلي کې د سیلابونه ډېر راوځي، بیا چې کوم وخت سیلاب راوځي او د اوبه راسي او زیاتې اوبه راسي، مثال موږ داسې ځان پوه کړو چې خامخا به یې ورشت کړی، نو موږ بیا معلومات کړو چې چاته یې زیان رسولی یا نه یې رسولی، نو چې تر کومه مو خپله وسه کومه مرسته کېږي ورسره کوئ مرسته. او لکه فرضاً ډېر دغسې رضاکارانه کارونه دي چې لکه فرضاً یو چا وینې ته اړتیا ده، په کلي کور کې یو ډېر غریب او بیچاره کس پیدا کېږي، ځوانان طبیعي خبره ده چې بېلابېل مسؤلیت کلیوال لري او بیا خاص ځوان طبقه، څو ملګري سره کینی چې راځو دې سره کومک وکړو تر څو د دوی دغه غربت له منځه یوسو. بالکل. چې هر رقم مرسته یې باید یو سړی بل مسلمان ورور سره وکړي. کله چې د ګیانې زلزله فرض کړه، کله چې لوی زلزله وسوله نو زیاتو خلکو ته زیان واوښتول، نو په یو وخت کې موږ دلته اکثره ملګري په کورس کې مو درس ویل، نو درس ټینګ موږ رالو دلته شفخانې ته رالو، چې وینې ضرورت ورته اکثره ملګرو وینه ورته وکښله، نو دا هم یو د خیر کار ده او مرسته باید هر څه مرسته هم وسي باید موږ ورسره وکړو. خوشحاله اوسېږئ. کورومدان چې تاسو هغه د خپل سترګو لیدلی او عملا تاسو پکې ښکیل وای، په دې همدې په اړه معلومات راکړو. استاذ کله کله ځینې وخت کې دغه تندرونه تندر لویږي که نه، نو دا هم یو بل الهي عذاب ده چې د پروردګار عالم له لوري په انسانانو باندې نازلیږي. نو دغسې ډول مسایل په نورو نړۍ کې ځینې دغسې انساني اسباب شته، لکه فرضاً په یو کور باندې یو چیرته یو انټن درولی او هلته یې ځینې وایرونه ځمکې ته کړي تر څو پورې هغه چارجونه خپل ځان ته کش کړي او هغه د تندر مخه په مخه خواسي. نو د دې دپاره هم کومه حل لاره شته داسې ستاسو فکر باندې ما اورېدلې ده چې تر څو هغه کور خلک لږ خوندي وساتل سي؟ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکوله، په نورو نړۍ کې د هر څه طبیعي آفت لپاره مطلب یا داسې پیښو لپاره مخکې داسې چمتووالی نیول کېږي او داسې لکه څنګه چې تاسو د انټن یادونه وکوله، نو داسې یو تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې موږ تاسو باید دا فکر وکړو صحیح ده دغه هر څه د خدای جل جلاله په اختیار کې دي او موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو دې شمه یقین ده، خو بیرته خدای جل جلاله انسانانو ته عقل ورکړی ده تر څو خپل تصمیم هم پخپله ونیسي. ډېر زیات ضرور موضوع ده. مطلب موږ ډېری شیان مطلب ډېر شیان مثلا لکه مخکې چې زلزله یاده سوه، سیلابونه یاد سو، یعنې موږ دا ټول شیان داسې معمولي ګڼو موږ یایو چې مثلا موږ باید څه ورته ونه کوو، خو نه، دې لپاره باید په هر ځای کې مثلا یو ترتیب موجود اوسي، یو یا مثلا که د تندر موضوع تاسو یاده کړه په دې کې په داسې حالاتو کې چې شړکنده باران او دا شی نو که ماشومان ټول نینې ننوځي، که کوم داسې برقي هغه یې مطلب تندر ځان په طرف راکشي هغه باید کټ راسي د کوټو کې، لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د انټینې موضوع دا خبره موږ اورېدلې وه، مطلب نو هغه مطلب داسې ځای ته باید ولګېږي چې تندر هلته
هغه طرف ته مثلا ورکش دوی له ډېر له برق سره هم کار لري. ډېر کار یې له برقه سره ده. دې لپاره باید مخکې ته اوسي، دې لپاره باید یو حل لاره یې مطلب ځینې حالاتو کې داسې کېږي وخت ناوخته شرکنده باران یي مثلا تالنده برېښنا تندر امکان یي مطلب په دغسې باران کې د موږ خلک سفر کوي مطلب دا باید ونشي مطلب لږ باید احتیاط وکړه چې حتی ځینې وخت موټرسایکل باندې سفر کېږي داسې مخته شپو کې داسې پېښه سوې وه چې موټرسایکل باندې یو کس سفر کاوه تندر لوېدلی و مطلب دی لرې غورځولی و غریب چې کومه شهید سوی و دا مسله مطلب پېښېدای شي احتیاط ډېر زیات ضرورت. نو استاد محترم د کرنیزو ځمکو د ژغورلو دپاره ځکه زموږ ستاسو هیواد پراخې دښتې لري زیاتې کرنیزې ځمکې لري نو د همدغو کرنیزو ځمکو دپاره چې ډېر وخت د سیلابونو او طبعي آفتونو له امله چې زیان پیدا کوي ناورین پیدا کوي نو څه کول پکار دي لکه مخکې موږ تاسو خبرو کې ځینې مسایل یاد کړو ځینې ځمکې داسې هم دي په یغو ساحو کې ډېره ساحه پاته وي فرضاً هغه د خوړ خپل اندازه پاته وي خو همه اوبه په هغه یو فصل باندې ورشوی ور روان وي نو دغسې اجتماعي خلک ځوانان تجاران هغه د استنادي دیوالونو خبره مو کړه که واړه واړه پاټونه ولګوي په اصطلاح یو څوک به د پیسو ورکولو وس لري یو څوک به د ټکټر را ایستلو وس لري یو څوک به د بیلو کریو کلنګو ډبرې پورته کولو داسې اجتماعي کار څومره ګټور ده څومره مهم ده ځکه ټول کارونه خو د وخت حکومتونه نشي کړای ځینې کارونه خو داسې دي چې خلک یې خپل هم کړای شي. عموما دغه د طبعي آفتو لپاره مطلب وخت نا وخته دغه ټولنیز کارونه یا هغه چا په اصطلاح باندې ځینې وخت اشر یا ځینې وخت یو بل سره همکاري یا مشترک قومي کارونه چې کوم وي هغه ډېر زیات ګټور تمامېدای شي په هره سیمه کې په هر ځای کې نه یوازې دلته بلکې که موږ تجربو ته لاړ شو پخوا یو وخت کې په افغانستان کې د مشران څخه دا سیستم ډېر زیات و د دې اشرو دوی مثلا کاریز د مشران وایي د کاریز به خراب شو لا به څه مشکل جوړ شو سره نه به کارګر ته پیسې ورکولې نه به مزدوري و بس یو وارې به غږ وسو چې کاریز خراب ده ټول کلیوال او دا خلک به راووتل یا حتی ځینې مشران یې چې ډول به یې راویستو دا ډول به یې ووهو خلک به څه کیسه موږ تاسو کې یو متل هم د وایي باید د چغې ډول یې خلک به یې سر راټول کړو اتې به مطلب خلک ورغلو داسې ټولو همکاري و دا شی او څومره اخلاص و چا به کلنګ چا کری که نه چا ټکټر هر څوک راتلو چا داسې فکر نه کړو چې زه نو زه احمد و تر محمود زه ښه ځوان یم زه دا کار نسم کړی یعنې هېوارې به وتو اوس خو ما څه ته ویسي اوس تقریبا هغسې نه دي خلک خو باید هغسې وسي که نه داسې اوس دغسې فرضاً زه تجار یم مثال زه یو تجار یم په سیمه باندې لکه موږ چې مخکې بیلګې وړاندې کړې د یو ځوان پایس به د زما نه فرضاً غوښتنه څه فکر به تجاران وکړي نو فرضاً ته یو تجار یې د ما له تا نه دا غوښتنه ده چې د یو تجار په حیث او یو داسې شخص په حیث ته پیسې لري مطلب شتمني لري وس لري توان لري تو باید د کسیرانو د هر چا ځوانانو لپاره یو مثال وګرځي تو کولی سې ځوانان راټول کړي تو کولی سې پیسې مصرف کړې شتمني ولګوي عامه کارونه وکړي نه هغسې کارونه چې مثلا ته د نمونې لپاره یا د شوشا لپاره بلکې ټولنې د بهبود لپاره نه د جوړښت لپاره باید کار وشي د جوړښت لپاره که ته مثلا یو استنادي دیوال په هغه کې پانګونه وکړي او خلکو غږ وکړي چې دغه زه مطلب پانګونه کې کوم دغه دیوال د دا زه خپل شخصي لګښت جوړوم یا پل جوړېږي کوم خوا طبعا خلک به له تا سره ډېر زیات همکاري وکړي هر څوک راوځي دلته په دې کلي کې د ولس کې یو عامه پوهاوی رامنځته کېږي وایي پلانکی تجار چې ده یغه هغه داسې خپلې پیسې مصرفوي نور هېڅ نه غواړي هغه کوي ځوانانو کې هغه یایسي اوس هغه موږ که پیسې په وس کې نه دي موږ به همداسې ورسو کار به پکې وکوو نو د ټولنې لپاره دغه یا لکه فرضاً پلونه په خوړونو جوړول په ځینو لویو لارو مختلف کارونه دي پلونه دي مطلب استنادي دیوالونه دي مختلف شیان دلته پکې راځي نو په دې کې اوس تقریبا دغه تجارانو د خلک ډېر خاص ونډه نه اخلي په عامه توګه دغه خلکو فکرونه تقریبا دغسې نه دي لکه مخکې وو بالکل د ناورینونو په مهال یا طبعي افاتو په ځای باندې عملمنفه ځایونه هغه ځایونه چې ډېر خلک ورنه استفاده کړي دغو ته پاملرنه څومره ډېره مهمه ده ځکه کله کله که سیلاب راځي موږ په یوازې په هغه خپلو کورونو باندې ډېر پام وي په خپلو ځمکو هم ډېر پام وي چې په اصطلاح باندې هغه منفه ځایونه لکه سرک ګوره یو سرک سوری کېږي سیلاب ورته ولاړي یو څوک کولی شي چې د اوبو ته یې وه لار ورکړي
خو مګر سرک په یو نشي تر هغو پورې دا خلک ورته ګوري تماشا کوي یا د یو مکتب په اوبو وړل اوبه مکتب ته راسیخي ټول کلی ورته ګوري هېڅ هم نه کوي همداسې ګونګ پاتې یو مسجد په لار کې دغسې لسګونه نور دا ډول مسایل دي یا قبرستان دغه حاضري چې موږ تاسې ورته وایو دغو برخو ته پاملرنه څومره ډېره مهمه ده متاسفانه به ووایم کوم فکر چې افغانانو یو وخت درلود پخوا چې عام المنفعه ځایونو څخه دفاع د دغو طبیعي آفتونو په وړاندې د دغو پاملرنه اوس هغسې فکرونه خلک نه لري اوس دا ډېر د تعصب ځای ده موږ لیدلی دي د سترګو لیدلی حال تاسو هم شاید لیدلي په سړک اوبه را روانې وي داسې سوي دي چې د خپل کوره اوبه چپې کړي په سړک یې ورتمې کړي داسې سوي دي سړک ولبي که ښوونځی ورانېږي د ښوونځي د بچ کېدا لپاره څوک نه راځي خو که یې کور ورانېږي راوځي په تام چیغه کړي په مام چیغه کړي مام ووایي خو د عام المنفعه ځایونو د دفاع لپاره د دغو د ساتنې لپاره خلک هڅه نه کوي دا د تعصب ځای ده موږ لیدلي دي حتی زه یو مثال درکړم تا خبره زه نیسم په دغه ژمي کې واوره ډېره وسي بیا د طبعا د بازارونو کې د ولسوالیو بازارونو کې ما لیدلي دي نو هلته دغه واوره د دوکانو مخ ته پرته وي دوکاندار غواړي چې مثلا د دوکان مخې پاکه شي د دې په ځای یاره خو دا واوره مه ایسته کوئ دوکان مخې بیا که غواړي چې ایسته یې کړې نو د لارې ایسته مطلب ایسته کړئ بازار شاته یوسئ یو څه ترتیب ورته برابر کړئ دوی د دې په ځای باندې دغه واوره یې سړک منځ ته راغورځوي دا ما لیدلي دي تاسې هم لیدلي دي دې ډېر خلک شاهدان دي دغه د موږ یو څه خراب فکر ده او دا ډېر تعصب ځای او هغه زموږ ستاسو مشران چې تقریبا یو 50-80 کاله یو پیړۍ مخکې خلک به یغو بیا دا فکر نه لرل یغو د ځان تر غم د بل غم مهم بلل چې دوی ته باید زر رسیدګي وکړي هغو خلکو ډېر ښه فکرونه لرل افغانانو ډېر زبردست فکرونه لرل خو اوس فعلا اوس ځوانان دي اوس خلک سکن دي اوس متاسفانه دا فکر او دا فکر باید خپل کړو که چېرته د عام المنفعه ځای لپاره کار ونه کړو که چېرته د وطن د سیمې د ملت او د ټولنې غم له ما سره نه وي نو آیا زه به وکولی شم چې پرمختګ وکوم آیا هر ځوان بیا پرمختګ کولی شي په ځانځاني کې پرمختګ نشته په یووالي اتحاد یو بل سره درېدا کې ګټه ده د هر افغان د هر مسلمان د هر پښتون د هر د سیمې اوسېدونکي په دې کې ګټه ده او دې سره باید پوهاوی ورته وشي او خلک باید یې شاته وهڅوي استاد د وروستۍ پوښتنې په ډول باندې ټولو میلمنو ته به همدغه یوه پوښتنه راجع وي د عامه ځایونو د ساتنې لپاره د طبیعي آفاتو څخه د خوندیتوب لپاره او په نورو عامو برخو کې د برخې اخیستنې لپاره ستاسو پیغام ځوانانو خلکو ته څه ده زموږ پیغام تر ټولو مهم پیغام هغه دا ده چې د آفتونو څخه د زیانمنېدا د مخنیوي په خاطر دي د طبیعي آفاتو ته مده واوسي که کورونه رغوي پاخه دي ورغوي داسې اساسي دي ورغوي چې که چېرته زلزله راځي سیلاب راځي حد اقل که زیان وراوړي ډېر ونه وراوړي د نورو آفاتو لپاره مثلا باید کار وشي او تر ټولو زیات مهم کار دا ده خپل کور هم ضرور ده خو عام المنفعه ځایونه تر ټولو ضرور دي که چېرته مکتب باندې سیلاب وشی راځي مکتب ورانېږي بسته کلی بېسواده کېږي بسته یو قوم بېسواده کېږي که چېرته سړک ورانېږي د کلي او د ولایت ترمنځ یا د یوې او د بلې سیمې ترمنځ لاره کټ کېږي دا غټ زیان ده که پل یې مثلا دې شیانو ته باید پام وشي هلته په یوسف خیل ولسوالۍ کې مثلا د مثال په توګه به زه د اخري خبره وکوم یو ځای ده مثلا ډېر غټ لګډ راځي بیا هغه ځای ډېر زیات خطرناک ده بیا څوم ځل د څو کسانو ولوېدل تقریبا ډېر وخت هڅه نه وه په وروستیو کې ځوانانو لږ څه هڅه وکوله تر څو مثلا دا ځای دا ډېر غټ کار ده که داسې کار وشي که داسې کار نه وشي ټولنه جوړه ده خلک جوړ دي فکرونه جوړ دي او په دې سره به موږ پرمختګ وکړو بیا مخیري پیغام په ټولو باندې دا ده اتحاد اتفاق وطن او ټولنې او خپلو خلکو سره ژمنتیا دا د هر افغان تنده ده او دې ته باید ژمن واوسو ډېره زیاته مننه استاد محترم چې ټولو مصروفیتونو سره موږ ته وخت راکړو زموږ تر سټوډیو رالی او زموږ پوښتنو ته هم ځوابونه راکړو تاسو نه هم مننه ښاد او آباد اوسئ چې د ټولنې لپاره دغسې ګټورې او ښې خپرونې د عامه پوهاوي لپاره مدد کوي بیا هم مننه
خوشحاله اوسېږئ. ځلاند صاحب تاسو نه هم د همدغه پیغام چې استاد نه پوښتنه وکړه نو د عامه مسایلو د ساتنې او سړکونو لویو لارو د دې لپاره ستاسو پیغام څه ده؟ ما پیغام دا ده ټولو خلکو ته چې باید یو د بل په څنګ کې ودرېږي، یو له بل سره همکار اوسي، کوم چاته زیان پیښیږي لاسنیوی یې وکړي، مرسته وکړي، هر ډول چې لاس پری هر رقم کومک یې وکړي. او یوازې نه د ځان غم یې ورسره باید د هر مسلمان، د هر ورور، د هر هېوادوال غم یې ورته. ډېره زیاته مننه کور مدان چې موږ سره خپرونه کې برخه واخلئ. تاسو نه هم مننه. خیر اوسئ. ساجد صاحب ستاسو وروستی پیغام د یادو موضوعاتو په اړه؟ د موږ لخوا خو وروستی پیغام دی داسې که هر وخت طبیعي پیښې رامنځته کېږي، سیلابونه یا ورښتونه زیاتېږي، نو دې کې باید موږ تاسې له هر هغه کس سره چې د سیلابونو له وجې ځپل کېږي یا زیانمن کېږي، موږ ټول باید په ګډه مرسته ورسره وکړو. نو په هغه وخت کې به هغه سړی داسې فکر وکړي چې زه یوازې نه یم، نو که چیرې ما ته کوم زیان رارسېږي ټول کلی دا زیان په هغه اخلي، په غاړه اخلي. نو باید موږ د خلکو لاسنیوی وکړو، مرسته ورسره وکړو. بل هغه ځایونه چې اوبه کې راځي یا سیلابونه راځي، هغه ځایونه که سم نه وي موږ باید دوار له مخه له څه امادګي ورته ونیسو، صحیح کړو. نو اتحاد باید سره وکړو، په هر څه کې باید همکاري وکړو، سره لارو کې همکاري باید وکړو. د اوبو ځایونه باید موږ لارې نه وګرځوو، ځکه لارې باید ډېرې مهم شی ده چې یوه سیمه له بلې سیمې سره تړي. نو د موږ همکاري دا ده چې موږ لخوا پیغام دا ده چې باید په ګډه همکاري وکړو او د یو بل لاسنیوی وکړو. ډېرې زیاته مننه کور مدان چې وخت هم راکړ. مننه، ښاد او آباد اوسئ. خیر. نو ډېرو درنو اورېدونکو خپرونه مو واورېدله چې طبیعي افاتو ته ځانګړې سوې وه او موږ سره خپرونه کې د پکتیکا ولایت د روان ښوونیز مرکز مسؤل استاد محمد بشیر خاکسار صاحب، سید آغا ځلاند فعال ځوان او سید رحمان ساجد هم له موږ سره خپرونه کې وو. ستاسو له بشپړې ملتیا نه ډېره زیاته مننه. تر بیا له یوې بلې خپرونې چې بیا به ستاسو درنو اورېدونکو درانه خدمت ته راوړاندې کېږو، ما رحیم خان خوشحال ته اجازه راکړئ. تر بیا له یوې بلې خپرونې مو د کائناتو لایزال واکدار څښتن ته سپارم. لویه له